لغمان کې له آتش راستنه شویو کډوالو کورنیو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان له لوري د نغدي مرستې سربیره له کرونا وایرس څخه د ژغورنې په موخه د روغتیایي کیټونو مرسته هم ترسره شوه. نن د سې شنبې په ورځ د غوایي په 13مه نیټه له غرمې وړاندې د لغمان ولایت مرستیال او سرپرست والي الحاج شهزاده مظلومیار پښتون کې له راستنې شویو کډوالو کورنیو سره دغه مرستې ترسره شوې. د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس شاکر الله شاکر د معلوماتو لمخې چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له لوري په خپل سروې ترسره شوی و چې له دقیقې سروې وروسته آتش راستنې شوی کورنۍ په نښه شوی وي. هغه وایي یاد کورنۍ ډیری له ایران او څو نور له پاکستان څخه راغلي چې هرې کورنۍ ته 2200 افغانۍ او د کرونا وایرس څخه د ژغورنې په موخه د حفظ الصحي کیټونه ورکړل شول. په ورته مهال د لغمان ولایت مرستیال او سرپرست والي الحاج شهزاده مظلومیار د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څخه مننه وکړه چې تل په دې ولایت کې راستانه شوي او بې ځایه شوي کورنیو سره هر اړخیزې مرستې ترسره کړي دي. زه د IOM نم د مؤسسې نه او خصوصا دغه نماینده دا خور چې دلته راغلي ده سروې کړي او کور په کور باندې ګرځېدلې د نظر د رئیس مهاجرینو په گفته باندې او هغې په نتیجه کې تاسې تثبیت کړي هستئ چې مضطر او محتاج او فقیر خلک هستئ او تاسو سره فی کورنۍ سره 2200 افغانۍ کومک کړی نقدي او صحي سامان یې مو سره راوړی ضمیمه دی. زه د ولایت د مقام په نمایندګۍ باندې د IOM د مؤسسې نه او د رئیس د مهاجرینو نه تشکر او مننه کوم. نوموړي له یادې او نور مؤسساتو او خیریه ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د فقر کچې او د کډوالو د زیادت له امله دې په دې ولایت کې له راستنې شویو او بې ځایه شویو کورنیو سره ورته نورې مرستې هم ترسره کړي.